ویل کېږي چې د هېواد د دوو مهمو شخصیتونو اشرف غني او مولا محمد یعقوب مجاهد ترمنځ د سولې په اړه نرمي او د فکر وړ خبرې شوې دي. په سلامونو مو هرکلی کوم د صداقت نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام مو راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره صداقت نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. افغانستان نن هغه پړاو ته رسیدلی چې تر بل هر وخت زیات د سولې، تفاهم او یووالي ته اړتیا لري. ویل کېږي چې د هېواد دوو مهمو شخصیتونو اشرف غني او مولا محمد یعقوب مجاهد ترمنځ د سولې په اړه نرمي او د فکر وړ خبرې شوې دي. په دې خبرو کې لومړی ټینګار پر دې شوی چې سوله یوازې د جګړې نشتوالی نه، بلکې هغه حالات دی چې پکې خلک ځان خوندي، باعزته او هوسا احساس کړي. که یو ماشوم ښوونځي ته نشي تللی، که یو ځوان کار ونه لري او که یوه کورنۍ د راتلونکي په اړه اندېښنه وي، نو دا سوله لا نیمګړې ده. دواړو لورو دا منلي چې افغانان له اوږدې جګړې ستړي شوي دي. خلک نور د ټوپک غږ نه غواړي، بلکې د قلم کار او پرمختګ لاره غواړي. دا د هر افغان حق دی چې په امن فضا کې ژوند وکړي. په دې پیغام کې دا هم ویل شوي چې سوله د یو لوري په پریکړه نه راځي، دا یو ګډ مسؤلیت دی. که موږ یو بل ونه منو، که یو بل ته لاس ور نه کړو، نو سوله په یوازې یو خوب پاتې شي. همدارنګه د یو بل د ملاتړ خبره شوې ده. ویل شوي چې افغانان سره یو شوي، که د یو بل درک کړي، نو هیڅ ستونزه نه پاتې کېږي چې حل نشي. تفرقه موږ کمزوري کوي، خو یووالی موږ قوي کوي. په دې خبرو کې د نظام په اړه هم اشاره شوې ده چې یو عادلانه او متوازن نظام د سولې بنسټ دی. داسې نظام چې پکې د هر افغان حق خوندي وي، د سولې د دوام ضمانت وکړي. په پای کې پیغام دا دی چې د سولې لاره سخته ده، خو ناممکنه نه ده. که نیتونه پاک وي، که زړونه سره نږدې شي، نو افغانستان کولی شي له ستونزو ووځي او د آرام، ثبات او پرمختګ په لور ولاړ شي. د صداقت نیوز چینل درنو لیدونکو، دا و زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. د نورو مهمو خبرونو لپاره در سره صداقت نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.